بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورونو. زه دې ویډیو کې ان شاء الله تاسو ته طریقہ خیمه چې څنګه به تاسو د زما مکتبه انسټالوي او بیا دې کې څنګه تاسو بیانونه درسونه اوریدئ شي. نو ټول نه مخکې تاسو به دلته راشئ. دا پلی سټور تاسو موبایل کې به وي، صحیح ده. دا کولاو کوئ، دلته به ولیکئ. دا ما لیکلم د زما مکتبه، صحیح ده. داسې انګلیش کې ولیکئ او دا اول والا چې دی دا به داسې کولاو کوي او دا به انسټال کوي، صحیح ده. دا چې انسټال شي بیا به تاسو دا اوپن لیکلی دی په دې به کلیک کوئ، صحیح ده. دا به داسې کولاو شي. نو دا به داسې مخکې ځئ تاسو، صحیح ده. دې کې اوس دا وګورئ لیکلی دی اوس ایپ ته داخل شئ، په دې به کلیک کوئ، صحیح ده. دې نه بعد دا موبایل نمبر غواړي او پاسورډ غواړي، خو مخکې به دلته کلیک کوئ. دا وګورئ دا که اکاونټ نه لرئ دلته جوړ کړئ. نو دې لپاره به تاسو مخکې اکاونټ جوړوئ زمونږ ایپ کې، صحیح ده. نو په دې به کلیک کړو، مونږ به اول اکاونټ جوړ کړو. که ستاسو اکاونټ وي نو بیا به دلته راشئ، اکاونټ تیار اکاونټ به کولاو کوئ. خو که اول ځلي نو اکاونټ به اول جوړ کړئ دې ځای نه، صحیح ده. زه اوس مثلا نوم ورکوم او دا نوم لازمي نه دی، لکه بعضې ملګري وایي چې یاره نوم څه ورکو، یا خپل نوم ورکولی شي. او که کور دپاره څوک اخلي نو لازمي نه ده چې نوم تاسو مغه ورکئ، صحیح ده. لکه زه هسې یو فرضي نوم به ورکړم، احمد علي، صحیح ده. او دلته نمبر چې دی نمبر هم لازمي نه دی چې موبایل نمبر ورکئ، خو که څوک کوم ملګری ورکول غواړي نو ښه خبره ده. او که کور دپاره یي نو تاسو کوم نمبر م ورکولی شئ. لکه زه اوس ورکوم هسې ځان نه 0 1 2 3 4 5 6 بیا 0، صحیح ده. داسې یا هسې بل څه نمبر ورکئ، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0، صحیح ده. نو که کور دپاره یو که تاسو دغه موبایل نمبر ورکول غواړئ نو هغه ډېره ښه ده چې مونږ بیا تاسو سره رابطه کولی شو، صحیح ده. ښه اوس راځو دلته مثلا زه به نمبر ورکړم 333 بیا 1 2 3 1 2 3، صحیح ده. هسې یو فرضي نمبر به ورکړم. پاسورډ به ځای خپل پاسورډ ورکئ 400، صحیح ده. لکه 1 2 3 4 یا بل څه پاسورډ ورکئ، صحیح ده. او بیا به د رجسټر شي په دې به کلیک کوئ. ښه دا به بیا اوکې کوئ، صحیح ده. اوس وګورئ دا اوکې شو، صحیح ده. ښه اوس زه غواړم چې دا اکاونټ ته لاګین شم، صحیح ده، یعنی داخل شم. نو بیا به په دې به کلیک کوئ. اوس چې ما کلیک کو دا ځای راغو. دلته اوس به زه ورکړم 0333 1 2 3 1 2 3، صحیح ده. پاسورډ ما ورکړو 1 2 3 4، صحیح ده. او داخل شي. لکه ما اکاونټ جوړ کو، اوس زه داسې داخلېدل غواړم، صحیح ده. اوکې به کړم. نو دا وګورئ زه ایپ ته داخل شم، صحیح ده. دا وګورئ دا نیټ نه ټول تصویران واغستل، آډیو ویډیو هر څه دې کې شته. ښه دا چې دی دا مین اسکرین دی، صحیح ده. دې ته مین اسکرین وایي، یعنی دا اول اسکرین چې دی. نو دا په دې ټول څیزونه نه دي پراته. تاسو به څه کوئ، تاسو دا بره کتی شئ، دا بره 3 نقطې چې دي دا یو په دې به داسې کلیک کوئ. دا وګورئ دا مینیو کولاو شو. ستاسو ټول څیزونه به دې کې، لکه زه آډیو کولاوم، دا وګورئ دې کې ټول شیوخو، شیخ امین، شیخ عبدالسلام، شیخ عبدالمنان، صحیح ده، شیخ سردار ولی، شیخ ابو حسان، د ټول تلاوتونه هر څه به دې کې. ښه او بیا زه دلته بیا بره کلیک کوم، دا 3 نقطې چې دي بره دلته کلیک کوم. بیا کتابونه، صحیح ده. کتابونه هم کتی شي داسې، صحیح ده. که آنلاین لوستل غواړئ او که نه ډاونلوډ کول غواړئ په دې به کلیک کوئ، صحیح ده. دا وګورئ کتاب ډاونلوډ کوي یا نشر کوي. ښه زه واپس ځم، دلته دا ځای کولاوم، لیکنې دي پکې، لیکنې ته راځم، صحیح ده. نو لیکنې ته راځم، دا وګورئ دې کې لیکنې هم دي. لکه دا به کولاو کوم، دې کې زه راځم حدیث و اجباره ته، صحیح ده. دا اوس دا کولاو کوم. نو دې ایپ کې تاسو ګرځئ، انشاءالله تاسو ته به ډېر زیات ښه څیزونه به میلاویږي. اذکار شو، دغه شو. نو دې کې ټول بیانونه درسونه هر څه مونږ دې کې اچولی دي، صحیح ده. ښه اوس چې دی اوس که تاسو غواړئ لکه مونږ نوې څه دې کې وګورئ ویډیو هم دي او ډېر څه دي، صحیح ده. ښه دې کې که تاسو غواړئ چې یاره زه دا خو هر ورځ همدغه راځي، زه چې کوم چې نوې څیزونه اچول شوي دي که نه دي اچول شوي،
نو تاسو به داسې کوي دا ګوته چې دا بره نه داسې کوي کیټګري چې کوم هم کولاو کې داسې کوي او بیا پرېږدئ. دا وګوره کنټینیو. نو یعنی دا تاسو غواړئ چې نیټ نه نوې درسونه او دغه راواخلي، صحیح ده، که مونږ اچولي نو دا به کنټینیو کوي، نو دا به نوې دغه به راواخلي، صحیح ده. ښه اډیو ته به راشئ. دې ټولو کې چې کله میپ کولاو کوي داسې یو ځل داسې کوي او بیا کنټینیو باندې په دې به کلیک کوي. نو دا چې کوم مونږ نوې درسونه اچولي نو هغه به دې ته راشي، دې ایپ ته، صحیح ده. نو دا طریقه شوه. خو زه راځم دې کورپاڼې ته، صحیح ده. دا سکرین دی مین. که اوس تاسو پیکیج اخلئ، پیکیج اسانه طریقه ده چې اوس زه پیکیج باندې کلیک کوم نو دا ځای راغو، صحیح ده. خو دا پیکیج اخیستلو دا طریقه چې دا لږ ملګرو ته ګرانه وه. د دې طریقه چې دا بهر ملکونو دپاره دی، لکه اوس مثلا څوک انګلینډ کې اوسېږي، امریکا کې اوسېږي، سعودي کې اوسېږي او لرې پیسې نشي ورکولی نو هغه دې دلته کلیک کړي او بیا خپل موبایل کې بیلینس اچولی نو هغه سیسټم باندې پیسې ورکولی شي، صحیح ده. خو کوم ملګري چې پاکستان کې دي یا افغانستان کې دي هغوی دپاره هغوی دې دلته راشي، دلته بیا لیکنې ته راشي، بیا دا زما مکتبه معلومات دې ته راشي، صحیح ده. دې کې وګورئ دا د پیکیج اخیستلو طریقه او اکاونټ نمبر یې په دې به کلیک کړي، صحیح ده. دا اوس وګورئ دلته مونږ ټول معلومات دلته لیکلي دي. لکه پاکستان کې څوک ایزي پیسه ورکول غواړي، ښه دې کې بیا پېښور کې دا کاري ارشد دی الفلاح والا، هغوی ته هم تاسو پیسې ورکولی شئ، صحیح ده. نو هغوی په ذریعه هم پیکیج اخیستلی شئ او داسې میزان بینک اکاونټ دی په دې هم ورکولی شئ، صحیح ده. نو ټول معلومات چې تاسو ته پکاري دلته به مونږ لیکو او دلته به تاسو ته راځي، صحیح ده. نو که تاسو غواړئ چې نوې څه لیکلي که نه نو یې داسې دلته داسې کوئ او کنټینیو کلیک کوئ، صحیح ده. دلته به تاسو ته به دا به لیکنې که به نوې مواد به ملو شي داسې دلته هم کېږي، داسې کوي. نو دا نوې که مونږ دې کې نمبر یې اچولي څه اچولي هغه به دې کې تاسو ته به داسې ښکاره شي، صحیح ده. خو زه واپس ځم. دا طریقه شو چې تاسو ته څه ضرورت وي تاسو دلته د اکاونټ نمبر کتی شي. ښه که زما مکتبه د دې نور ویډیوګانې کتل غواړئ، طریقه کتل غواړئ، دې ویډیو ته راشئ. ویډیو کې دا وګورئ زما مکتبه استعمالولو طریقه، په دې کلیک کوئ. نو دې کې مونږ ټول ویډیو یې اچولی دي. نو دا تاسو کتی شئ چې مونږ دا اپلیکیشن دا سافټویر به څنګه استعمالو، صحیح ده. دې کې مونږ درسونه به نوې درسونه به اچو، هغه به تاسو ته دې کې به ملاویږي انشاءالله. ښه زه اوس دې کورپاڼې ته راځم، صحیح ده. ښه اوس زه وایم زه مثلا زما اکاونټ کولاو دی، لکه څنګه پته به لګي دا وګورئ دا احمد علي نوم راځي لیکلی. زه دا ځای دلته کلیک کوم دا بیا واپس لاړ. که زه اکاونټ نه وتل غواړم څنګه به وځم، نور ترتیبات دې ته به راشم. دې کې لیکلي اکاونټ نه وځئ، صحیح ده. په دې به کلیک کړم، کنټینیو به کوم. دا اوس اکاونټ نه ووتم. اوس که زه دلته کلیک کوم اوس وګورئ نوم لیکلی نه راځي، لیکلی دی میلما، یعنې اوس زما اکاونټ لاګین شوی، صحیح ده. زه به بیا نور ترتیبات باندې به کلیک کړم او دې کې نوې اکاونټ جوړ کړئ یا داخل شئ. زه به لاګین باندې به کلیک کړم، صحیح ده. نو دې ځای نه زه که بیا اکاونټ بل چاته جوړول غواړم یا که دغه کول غواړم نو هغه دلته ورکولی شم. لکه اوس زه بیا خپل نمبر لیکم وختي چې ما اکاونټ جوړ کو 123 صحیح ده. پاسورډ مې لیکلو 1234 صحیح ده. ښه که ما پیکیج نه یې اخیستی نو مثلا زه چې یو سیز چالو کوم، مثلا دلته نه یو سیز به چالو کوم، دا چې زه چالو اول ځل داسې غواړي، صحیح ده. اوکې کوي بیا الاو کوي. دا که زه مخکې کوم داسې صحیح ده. دا اوس فری دی، چې کوم فری هغه به داسې چلی به تاسو ته به دغه ښکاري، صحیح ده. دا اوس وګورئ دا اوس چلیږي، صحیح ده. نو داسې تاسو اورېدی شئ. ښه دې کې چې دی کلم تاسو راځئ ایپ ته، دلته راشئ، آډیو ته راشئ، آډیو ته، ویډیو ته، کتابونو ته دلته راشئ. دلته داسې لازمي وکړئ. دې سره به څه چې کوم نوې ډیټا نوې بیانونه مونږ اچولي ایپ ته هغه به تاسو ته به داسې ملو شي، صحیح ده. دا به یعنی تازه شي، دا کیټګریانې دا هر څه به تازه شي.
صحیح ده. زه اوس دلته راځم شیخ سردار ولی ته. ښه دا وګورئ دا سب کیټګري ده، یعنی لکه اوس شیخ سردار ولی زه کتل غواړم چې دې کې څه دي. دا وګورئ دا سیرت دی، دا د خوږ نبی علیه السلام 65 کومندان، دا تفسیر 2014. خزه واپس زم دلته راځم شیخ ابو حسن دغه ته، دا اسماء الحسنہ، دا چې داسې تاو کوي داسې چې تاو کوي نو دې سره بسې دې سره لکه اوس شرم مسائل جاهلیه کولاهم غواړم په دې کلیک کوم نو دا وګورئ داسې تاسو ایپ استعمالولی شئ کتلی شئ. صحیح ده. دا چې داسې ځئ دا به تاسو ته داسې راځي. ښه دلته راځم داسې ځئ، داسې چې ځئ تاسو ته ایپ نورم لاندې به لوډ کېږي، نوې به لکه اوس وګوره دا درس 28 درس 29 دا چې زه په دې کلیک کوم دلته نه دا وګورئ زه ډاونلوډ کولی شم، پلی لیست کې شامل کوي، بک مارک کوي، تفصیل کاپی کوي، ډاونلوډ باندې کلیک کوم. اوس دا ماته وایي پیکیج واخلئ، بخښنه غواړو ستاسو ایپ پیکیج نشته. نو چې تاسو پیکیج اخیستی نو بیا به تاسو ته دا میسیج به نه راځي. زه کورپاڼې ته راځم، دا لیکلی به نه راځي که تاسو پیکیج اخیستی. صحیح ده. نو پیکیج اخیستلو دپاره موږ سره رابطه وکړئ او دلته ما چې څنګه طریقه وښوله ایزي پیسه په دې چې پیسې تاسو جمع کوئ موږ به ستاسو پیکیج به دلته نه به اکټیویټ کړو. صحیح ده. نو دا طریقه د دې کې تاسو دلته سرچ کولی شئ. سرچ کې زه لیکم مثلا ولقد ارسلنا. صحیح ده. دا ما ولیکل اوکې کوم. دا اوس وګوره ټول بیانونه راغل. ښه زه دا غواړم چې دا ولقد ارسلنا صرف ویډیو کې ګورم، ښه آډیو کې ګورم، صرف کتابونو کې ګورم، کتابونو کې نشته. ښه لیکنې کې ګورم نو لیکنې کې دا سوره انعام راغل. صحیح ده. دا اوس وګوره هغه آیت راووته ولقد ارسلنا. صحیح ده. دا طریقه شو. نو داسې تاسو ټول ایپ استعمالولی شئ. که څه قسمه مشکلي زمونږ موبایل نمبر هر څه دې کې ورکړی شوی دی. صحیح ده. تاسو رابطه کولی شئ. تاسو چې دلته راشئ لیکنې ته، لیکنې کې زما مکتبه معلومات دې کې دلته راشئ. صحیح ده. دې کې مونږ نمبرې هر څه دې کې لیکلي. دا خو شوه د ایپ استعمالولو طریقه. چې کلم تاسو نوې سیز پکاري داسې ګورئ چې نوې مونږ څه اچولي خو نه دي. صحیح ده. نو دا طریقه ده د ایپ استعمالولو او دې کې کار کولو. صحیح ده.